ټولو ملګرو ته دا وایم او زما دا بیان او دا نصیحت چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي. دا دور د دې فتنې دور دی د دې ټیک ټاک او د یوټیوب او د فیسبوک او د هر چا سره دی. څوک په بوډاګانو پورې خاندي، څوک په زنانو پورې خاندي، څوک ماشومانانو باندې ویډیوګانې کوي پیسې ګټي، څوک خپل مور پلار پورې خاندي پیسې ګټي، څوک ځان شرموي، څوک پښتو شرموي، څوک قوم شرموي، څوک ملک شرموي پیسې ګټي. خو درته دا ووایم چې نیکان خلک دا یوه سره کرښه ده، دې ته مه نږدې کېږئ. د دین مذاق ونه کوي، د علماو مذاق چېرته ونه کوي، د علماو خبرې چېرته یعنی په داسې ځي کې ونه لګوي چې سره مناسب نه وي. د الله نه ویرېږئ. دې ټیک ټاک لیوني کړي دي دا بعض خلک او د یوټیوب او د فیسبوک چې یو سړی خپله مور ابرو ما خبر وکړم چې یو سړی مور د خپې نه راکاږي او په بالغ یې ویي او غویمې ورسره کوي او پرزی را پرزی د ټیک ټاک دپاره د ده سره څه حد شتي، څه پوله شتي چې دی به ودرېږي؟ نو ګوره د الله نه ویرېږئ. نیکانو خلکو نه ځان لرې ساتئ، د دیندارو نه ځان لرې ساتئ. د دوی غوښې عام خلک چې د غیبت وکړو لکه د مړ ورور غوښه چې خوري، د دیندارو او د علماو غوښه کې بیا زهر پراته دي، په ټکه به دې مړ کړي او تباه و برباد به شي. نو موږ خو دا وایو چې ته د حدودو خیال ساته، هېڅوک مه تنګوه. خو بیا خصوصا دینداره طبقه ټولو ملګرو ته دا وایم او زما دا بیان او دا نصیحت چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي.